په هغوی دواړو ما ته ویل چې اول هم اکاونټونه ورکول، خو اوس چې دی وایي د حالاتو د خرابېدو د وجې نه مونږ اکاونټونه بند کړي دي. حال دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کله هم حالات نه دي ښه شوي. السلام علیکم لیدونکو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ او ښه اوسئ. نن مې غوښتل دغه څه په اړه معلومات درکړم چې په خپله ځان په دې کې د کم معلوماتۍ ښکاروم او ما فکر کولی چې افغانان نشي کولی په پاکستان کې خپل بانکي اکاونټ ولري. خو 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان مخکنی وزیر اعظم هغه چې کله دا اعلان وکړ چې افغانانو ته باید د دوی په خپلو پیوار کارډونو باندې بانکي اکاونټونه ورکړل شي او دوی باید د پاکستانو په څیر باندې د ټولو پاکستاني بانکونو نه ګټه واخلي او خپل تجارت او په دې ذریعه باندې وکړي. د هغې نه وروسته ډېری بانکونو چې دی دغه حکم نه سرغړاوی ورته ووایي او که نه د هغوی د خپلې خوښې کار دی، هغوی زیات اکاونټونه هم ورنه کړه افغانانو ته، خو ډېرو یې بیا اکاونټونه ورکول او وروسته یې بند کړل. نو ما په خپله باندې په HBL او UBL بانک کې په دواړو اسلام آباد کې تپوس کړی، په هغوی دواړو ما ته ویل چې اول هم اکاونټونه ورکول، خو اوس چې دی وایي د حالاتو د خرابېدو د وجې نه مونږ اکاونټونه بند کړي دي. حال دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کله هم حالات نه دي ښه شوي. اوس له طالبانو سره حالات ښه هغه دی که نه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي حالات هر وخت کړکېچني او نور ټولنیزې طبقې چې کوم دي تعلیم لحاظه په هر لحاظ باندې دومره منازعې نشته ترمنځه، خو سیاسي حالات هر وخت د دې دواړو ترمنځ کړکېچني. نو بیا پېښور کې اوس چې کله زما یوټیوب مانیټایز شو، زما بیا اکاونټ پکارو، نو دا ځل زه په پېښور کې الایډ بانک ته لاړم او کله چې زه هلته ورغلم نو ما ته ډېر په نه زړه باندې تپوس وکړو، ځکه چې ما ته 2 بانکونو کې د دې نه مخکې ځواب راکړل شوی چې افغانانو ته کارډ نه ورکول کېږي، بانکي حساب ورته نه پرانیزي. نو زه د یو بل ملګري سره ورغلم، پیسې هم جمع کولې، ما ډېر په نه زړه تپوس وکړو، ما ویل چې افغانانو ته اکاونټ ورکوئ که نه؟ نو هغه وخندل، ویل ولې ستاسې هم کارډ دی؟ موږ بالکل اکاونټ ورکوو. بیا زه څه وخت وروسته ورغلم او ما یو خپل بانکي اکاونټ جوړ کړو. زما سره زما چیک بک او ماسټر کارډ دواړه اول ورځ ما راواخېسته ښه په اسانۍ باندې، نه کوم مشکل نه کومه ستونزه نه بل څه. که تاسو چېرته په پاکستان کې د کوم یو ادارې سره کار کوئ او هغوی غواړي چې مثلا ستاسو تنخوا په اکاونټ باندې ضروري کړي، هغوی نه یو لیټرالي یو بانک ته ورځئ، تاسو ته اکاونټ جوړئ، سیلري اکاونټ ستاسو ته تنخوا چې ده په هغې اکاونټ کې جمع کېږي. او د هغې نه علاوه که همداسې هم ساده تاسې ورځئ او غواړئ چې اکاونټ جوړ کړئ، هېڅ ستونزه نشته دی او تاسې ښه په اسانۍ سره کولی شئ چې په الایډ بانک کې په POR کارډ باندې، البته دا کوم چې نوي کارډونه جوړ شوي دي افغان کارډ AC دغه 2019 نه دی، خو هغه مهاجرو دپاره جوړ شوي چې کوم واپس راغله یا کوم چې بې هویته دي او کوم چې POR کارډ هولډرز دي، نو دا ټول هغه مهاجر دي چې د ډېر پخوا دلته پراته دي او هغوی ته د نادره طرف نه POR یا پروف آف رجسټریشن کارډ ورکړل شوي، نو په هغې باندې مونږ سیم کارډ یې هم راغستلی شو او بانکي اکاونټ هم پرې جوړولی شو. خو زه فکر کوم چې په نورو صوبو کې هغه بانکونه دا همکاري نه کوي، خو پښتونخوا کې الایډ بانک په هر یو ښار کې چې هغې تاسو ته په مهاجر کارډ یا POR کارډ باندې بانک اکاونټ درکوي.